اوسنی چې کوم بدلون راغلی دی یو خو په ګېټونو باندې د دوی سره چې کوم چلند دی د پخوا په مقابله اوس ډېر ناروا شوی دی، ډېر ناروا دی. دومره خبره پخوا دوی دومره ډېر نه نیول کېدل، اوس چې دوی څنګه راواوړي ته لږ د هغه ته خو ګوره د دوی استحصال چې په کوم طرز یې کوي. اول پیسې ځنې واخلي په ګېټ باندې بیا راواړوي، دی په پیسو رااړوي په دیان افرین، بیا به پیسې ځنې واخلي تر کراچۍ پورې به یې ورسوي. د په لاره باندې په چیک پوسټونو صرف پیسې ځنې اخلي چې څنګه کراچۍ ته ورسېږي هغه هلته بیا ونسي، بیا به جیل ته واچوي، بیا به په جیل کې دوی نه نورې پیسې اخلي. یو کاروبار یې ځنې جوړ کړی دی دلته اوس. خو نو اوس دوی که نیول کولی کاروبار یې نه کولی، خو په چمن باندې به هلته نیولی وای یا په چمن باندې به هلته دی نه وای را پرېښودلی چې ستا سره اسناد نشته دی، ته غیر قانوني یې. دلته د اسنادو د غیر قانوني خبره موږ ځکه نه منو چې دا کوای خو دا به په چمن شوي وای. ته یو ځل په چمن پیسې واخلې را پرېږدې، بیا په مختلفو ګېټونو واخلې را پرېږدې، دا یې کراچۍ ته سره د مریض لاړ شي، ته سره د مریض ونڅې هلته بیا ورته. نو دا اوس دوی کاروبار ځنې جوړ کړی دی. دومره خبره د اوسني ماحول چې جوړ شو په دې کې دوی دا سټیټس نه ورکوي او دغه نیول هم دوی د بلیک میلینګ په ذریعه کوي. نو دغه شی چې اوس دا بدل شوی دی، دلته کاروبار روزګار کې هم خرابي راغلی ده دوی ته. او بله خبره په افغانستان کې داسې کسان چې په پخواني حکومتونو کې کار کړی دی یوازې په افغانستان کې نه ټارګېټ، دلته که تاسو ته یاد وي په کویټه کې هم ډېر داسې افسران یا ډېر داسې کسان چې هغه په تېر حکومت کې کار کړی و د دې ځای نه هم ورک شوي دي. نو په دې کې هم ورسره ملوث دي. دغه غادي خو دا راته ووایه چې اوس مثلا ایران، پاکستان او د طالبانو چارواکي او ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا یو ان ایچ سی آر دوی دغه غونډه کوي، وایي چې 6 میلیونه افغانانو کډوالو لپاره باید اسانتیا شرایط برابر شي. د دوی هغه ستونزې چې تاسو هم اشاره وکړه، فکر کوئ چې دوی څه کولی شي؟ په دوی مو څه غږ دی چې څه وکړي؟ د کډوالو عالمي اداره باید په ایران باندې، په پاکستان باندې، په خپله په طالبانو باندې دا پریشر واچوي، دا زور ورسره وکړي چې دوی یو خو چې کوم ګېټونه د تګ راتګ دي دا ورته اسان کړي، دغه مشکلات ځنې لرې کړي. او بله خبره چې یعنی دوی خو هلته چې راځي هم دلته په ضرورت پسې راځي، نو دغه ضرورتونه دغه صفتونه د بلیک میلینګ چې کوم دوی کوي دلته کاروبار ځنې جوړوي، دا کاروبار ځنې ختم کړي، دا تګ راتګ اسانتیا چې څه ورته جوړه کړي. نورې مسلې افغانان تکړه خلک دي، نور لاس او پښې مزدوري هم کوي، چاته لاس نه نیسي، نور سوال منت نه کوي. خو دومره د هم چې په تګ راتګ کې نیول او بلیک میلینګ کول یعنی یو بزنس په کول، یو کاروبار کول، دا بند کی. بل تشدد بند کی. په ایران کې داسې ویډیوز راځي چې انسان یې کتلی نشي. په دې پاکستان کې داسې ویډیوز راځي چې تاریخ یعنی سړی خپل تاریخ ته شرمنده شي چې په یو ریسې باندې 100 کسان تړلي وي. د زنانو خیال نه ساتي. په دې ګېټونو باندې د زنانو چې کومه بې احترامي روانه ده د برداشت نه بهر ده. نو کم سے کم دغه د عالمي اداره چې کومه د کډوالو دا د یو که نور زیات نشي کولی، هېڅ نه کوي، دومره د وکي چې بې عزتي د چا نه کوي، انسانان دي، بې احترامي د نه کوي. د تګ راتګ اجازات دی افغانانو ته په ګاونډي ټولو هیوادونو کې فری کی، یعنی آزاده کی چې دوی په دې ګاونډي هیوادونو کې تلای راتللی شي. ولې چې افغانستان د دنیا د جنګونو له کبله ړنګ پروت دی، نه هسپتال لري، نه یونیورسټي لري، نه بل سہولات لري. هغه انسانان دي چې کله هم دته د هسپتال دته د بل څه ضرورت شي نو ظاهره خبره ده دی به پسې ځي چې چېرته هم وس ورسېده. نو که ګاونډي هېوادونه دوی ته آزاد شي په تګ راتګ کې، دوی به په اسانه تللی شي. په چمن کې تاسو ته وبخئ پښتین صاحب، وبخئ، په چمن کې تاسو په خپله وینا کې چې ولس ته مو کوله هلته مو ویلي وو چې حالت د زغملو نه دی او ناسم چلند مو یاد کړی وو. دا مو هم ویلي وو چې خلک یا ولس باید حل لاره ولټوي. تاسو په خبرو کې دا هم وه چې که د پاکستان په ګټه وي دغه دروازه خلاصه وي او که په تاوان وي بنده وي. د ولس خبره چې کوو، فکر کوي چې ولس څه کولی شي؟ ولس مزاحمت کولی شي. باید ولس هلته د خلکو کوتک زغمل ته نه ملې ټیټې نه کي، بلکې هلته چې څنګه یو کس باندې هم یوګا کیږي تشدد، هغه ټول خلک راشي د هغې د تشدد د مخنیوي په یوه یعنې په سوله ییزه لار باندې دوی مزاحمت وکړي
ځکه هم چې که ته سوله ییزه لار نه کوې خپله بیا نور مشکلات جوړېږي خلکو ته او بیا نور په دوی لارې بندېږي. دلته مسله دا ده غلام خان چې کوم ګیټ دی اوس دوی د کویلې او د نورو وسایلو دپاره فري کړی دی، نو په هغه باندې دوی د خلک په نورو ګیټونو بوځي، هغه ګیټ چې د ځان خپل کاروبار ته څه کړی دی. داسې چې کوم په چمن باندې د دوی خپل کاروبار دی هغه خلاص وي، په تورخم یې هم خپل کاروبار خلاص وي. دوی د افغانستان وسایل راوړي په هغې بده نه مني، د افغانستان نه خپلې ګټې راوړي په هغې بده نه مني، دلته خپلې فکټرۍ پرې چلوي. خو که زمونږ د بر وطن یو ورور یو خور بیمار شو دلته هسپتال ته په هغې بیا بده مني، هغه ته بیا سپک ګوري. نو ته چې دلته دومره سپک ورته ګورې خو هغه ځای په وسایل هم بیا ما لوټه که نه. نو دغه دا هغه خبره ده چې ولسونه که منظم شول، ولسونه که سره یو شول، بیا په سوله ییزه طریقه مزاحمت کېدلی شي، امکانات لري او اسانتیاوې هم پیدا کېدلی شي.